دوه ډېر بد خبرونه. عبدالله د اشرف غني سره ولې خیانت وکړ او د ترکیې غونډه ولې ځنډیږي؟ سلام، ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته ښه راغلاست. عبدالله د اشرف غني سره تاریخي خیانت وکړ په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته په استانبول کې د افغانستان د سولې په هکله یوه سرنوشت جوړونکې غونډه جوړیږي. په کابل کې عبدالله یو ځل بیا د اشرف غني سره لارې بیلې کړې دي. د دې په ځای چې په دومره مهم وخت کې ټول افغانان یو شي، عبدالله بیا د اشرف غني سره په یوه طرحه نه دی سلا شوی. ویل کېږي چې ډاکټر عبدالله ذاته بله طرحه جوړه کړې ده او د اشرف غني هم غني په خپله طرحه کې په ټاکنو باندې ټینګار کړی دی او عبدالله بیا په خپلو ټاکنو کې په انتقالي حکومت باندې رضا ښودلې ده. ویل کېږي چې ډاکټر عبدالله یو ځل بیا د امریکا خبرې منلې دي او د نن د اشرف غني سره یې بیا لارې بیلې کړې دي. عبدالله په دې پوه شوی چې دا ځل هر څه په بنسټیز ډول بدلون کوي او مخالفت به صرف د دې سبب شي چې هر څه له لاسه ورکړي. له همدې کبله اوس په دې هڅه کې دی چې د فرصت څخه ګټه واخلي او د هغه طرحې سره ځان همغږی کړي چې طالبان او امریکا ورباندې ټینګار کوي. طالبان د لا ډیرو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د سولې خبرې ټکنۍ کوي. په کور دننه ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو په ځنډېدو غواړي په یاده پروسه کې ډیر امتیازات ترلاسه کړي او جګړې وغځوي. دوی وایي که چیرته د سولې خبرې وځنډېږي، وسلوال طالبان به جګړې ته زور ورکړي او له همدې امله به دوی امتیازات ترلاسه کړي. که څه هم ملګري ملتونه، امریکا او کوربه هیواد ترکیې په دې سلا کړې ده چې په استانبول کې د افغانستان سولې لپاره ناسته د اپریل میاشتې په 14مه د وري په میاشتې په 20مه ترسره شي، خو یوې سرچینې بیا رسنیو ته ویلي چې وسلوال طالبان هڅه کوي د استانبول غونډه وځنډوي او وروسته تر روژې ترسره کړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ژوند میډیا چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.